ډاکټر حاتب مختار له پاکستاني طالبانو سره د اسلامي امارت اړیکې رسوا کړې. د حاتب مختار څرګندونو په اړه د اسلامي امارت د پلویانو او ولسی خلکو خبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت پلویانو د ډاکټر حاتب مختار څرګندونې رد کړې دي او پر دې باور دي چې اسلامي امارت یوازې د افغانستان ملي ګټو لپاره کار کوي او له پاکستاني طالبانو سره د تړاو څرګندونې بې بنسټه دي. دوی وایي چې اسلامي امارت د هیڅ بهرنۍ ډلې د فشار لاندې نه دی او دا ډول خبرې یوازې د اسلامي امارت د بدنومولو هڅې دي. دوی ډیروي چې د اسلامي امارت مشرتابه په خپلواک ډول پریکړې کوي او هیڅ سیاسي یا څارګر تړون له پاکستاني طالبانو سره نه لري او د اسلامي امارت پام یوازې د افغانستان د ټیکاو او پرمختګ لپاره دی. د ولسی وګړو په منځ کې د ډاکټر حاتب مختار د څرګندونو په اړه بیلابیل خبرګونونه لیدل شوي دي. ځینې وګړي باور لري چې د پاکستاني طالبانو او اسلامي امارت ترمنځ اړیکې یو پټ حقیقت دی چې د سیمې لپاره خطرناکې پایلې لرلی شي. دوی وایي چې که دغه اړیکې پر حقیقت ولاړې وي نو دا به په افغانستان کې د ناامنیو او د سیمې لپاره د لا ډېرو ستونزو لامل شي. په داسې مهال کې چې ځینې نور کسان د اسلامي امارت او پاکستاني طالبانو ترمنځ پر اړیکو شک څرګندوي او باور لري چې دا یوازې د اسلامي امارت د دښمنانو لخوا خپریدونکي تبلیغاتي خبرې دي چې غواړي د وګړو په منځ کې ویره او بې باوري خپره کړي. د دواړو غبرګونونو ترمنځ ښکاره توپیر دا دی چې د اسلامي امارت پلویان د اسلامي امارت ملاتړ کوي او له پاکستاني طالبانو سره هر ډول تړاو ردوي. په داسې محل کې چې د ولسی وګړو یوه برخه د دې اړیکو په اړه اندېښنه لري او د سیمې پر امنیت ناوړه اغیز ښیي. د سټراټیژیکو څېړنو د نړیوال بنسټ مشر ډاکټر حاتب مختار وایي اسلامي امارت له پاکستاني طالبانو سره استخباراتي سټراټیژیک او سیاسي تړون لري او د پاکستاني طالبانو مشر له ملاحبت الله سره بیعت کړی او همدارنګه د اسلامي امارت له پخوانیو مشرانو سره هم ورته بیعت کړی و. حاتب مختار ویلي چې اسلامي امارت د دې بیعت له امله اړ دی چې د پاکستاني طالبانو ملاتړ وکړي او دویم دا دی چې پاکستاني طالبان د اسلامي امارت په منځ کې پراخ نفوذ لري. مختار ډیره کړي چې د دوی کلتور، ژبه او سوچ یو شان دی او بل دا چې دوی په اوږد مهال کې غواړي خپله واکمني د ایران خامنه‌ای واکمنۍ په څیر وساتي. مختار دغه راز ویلي اسلامي امارت اوس کوښښ کوي چې خپل اندیز نفوذ د افغانستان شمال ګاونډي پاکستان ته واړوي چې د دې کار لپاره ورته د پاکستاني طالبانو همکاري خورا مهمه ده نو ځکه دواړه ډلې په خپلو کې نه شلیدونکي اړیکې لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.